په ورورګلوي کې د ورور سره غر واوسېږه، غل نه. په خپلوي او قرابت کې د قریبانو سره نر واوسېږه، صفا خبره کوه، مخامخ یې کوه. که څوک خفه کېږي نه مې خپله خوښه ده، که څوک پوهېدل هغه به خپله پوه شي. خو شیطان مه اوسېږه چې خلک سره وجنګوي. وایي پلانی دی چې بیادبي دې مافې د انسان پیجامه او عورت یې غلیظه ده په شر کې سره اچي. بیا خاص کر زه دې سپین ږیرو ته حیران یم، زه دې هغه عمر خوړلو انسانانو ته حیران یم چې د سپینې ږیرې څه وروسته دې نو ښکر والله بالله که راشي. اوس لا ته څنګه دا دونه عمر در باندې تېر شو چې ته پوه نه شوې. ږیرې نه وروسته هره شپه و انسان ته نوې تجربه او نوې کیسې ورکوي. او دقه شانتې د ملګري او د دوست سره صادق واوسېږه، رښتونی ورسره واوسېږه، ملګرتیا خبره هر څه منافق نه. مخامخ سلام علیکم په شاله پکې خېږي، عزت یې ورته وایه. په شاله ته په نقصان پسې نو بیا سلام دې معنا نه لري، هغه مه ورته وایه. د ورور در شا د ورونو سره غر واوسېږه، غل نه. ورور نه ګټه مه کوه، ورېندارې نه ګټه مه کوه. خپلوانو سره واوسېږه، خپلوانو سره نر واوسېږه، پرېتو باندې ګوتې ورته وهه. خو شیطان مه اوسېږه خلک سره وجنګوي. که دې دښمني که دې مینه محبت یې په ښکاره یې کوه. ملګري سره صادق واوسېږه، رښتونی واوسېږه، وفاداره، لوز واده چې واده منافق او شیطانه.